السلام علیکم ګرانو پښتنو ملګرو، امید لرم ستاسو ټول به ښه روغ او جوړ یاستئ. ګرانو ملګرو، د ما هر وخت دی کوشش وي چې تاسو کتونکو ته دی ویډیو راوړم چې هغه تاسو لپاره ډېره فایدهوره وي. صحیح ده؟ نو د موږ پښتانه وروڼه ملګري چې کوم دي هغه فیسبوک یو مخ زیات خلک استعمالوي، خو دوی په فیسبوک په چلاو په طریقه نه پوهېږي. مثال دا شاید څه لپاره ده. نو په دغه باندې زه هر وخت په میاشت کې به ویډیو جوړوم چې د فیسبوک معلومات تاسو سره شیر کړم. فیسبوک دا شی داسې هغه په هفته کې نه په 2 هفته کې تقریبا اپډیټ راځي، په هغه کې یو نیم شی اپډیټ شوی وي. صحیح ده؟ نو هغه اپډیټ شی چې وي هغه زه تاسو په هره میاشت کې یو ویډیو پرې جوړوم او هغه تاسو درښیم. نو نن په میاشت کې دا اوس په میاشت کومه اپډیټ راغلی ده هغه به زه تاسو دغه ویډیو کې دروښیم او هغه به تاسو پښتنو وروڼو لپاره ډېر ضروري. تاسو ګورئ ټیکنیکل افضل یوټیوب چینل، زه یم افضل خان. راځئ شروع کړو. ګرانو ملګرو، دغه د فیسبوک هغه معلومات دي کوم څه مثال ما ته ښه ښکاره سوي دي او غواړم اصل تاسو سره یې شیر کړم. د هغه لپاره موږ ځو خپل فیسبوک ته او دلته هغه شیان تاسو درښکاروم کوم څه مثال نوي هم دي او په هغو کې ډېر د شیان دي چې مثال ما ته یې خپله خوند راکړی او ما کتلی دي. صحیح ده؟ دلته که تاسو کته لاړ سئ او په کلیک باندې وکئ نیر بای فرینډس، په دغه باندې کله تاسو کلیک وکئ دلته تاسو هغه ملګري پیدا کولی سئ کوم چې د تاسو سره لنډ وي. په ټرن اون باندې به کلیک کوئ او هغه ملګري به پیدا کوئ کوم چې تاسو یو مخ د لنډ یعنی تاسو په علاقه کې دي. صحیح ده؟ نو دغه اپلیکیشن هلته تاسو کولی سئ. مثال تاسو وغواړئ چې خپل ملګري پیدا کړئ، کوم ملګری تاسو فیسبوک کې پیدا کړئ او وغواړئ چې دا ملګری تاسو سره ووینئ یو له هغه سره، نو دلته تاسو کولی سئ. اوس مشکل راځي چې دا مال ولې نه کېږي. ما په خیال د ما لوکیشن بند دی که څه وجه ده. لوکیشن مې بالکل بند و، اوس به دلته تاسو لوکیشن اون کوئ بیا مثال دا تاسو پیدا کولی سئ. دلته که تاسو وغواړئ یونس خان، وفادار منځی، محمد منیب، دا بالکل ما ته رالنډ دي او زه دا درې سره په خپله پیژنم او دلته یو مخ رالنډ دي. د هغه بعد هغه ملګري کوم چې تاسو لیدلي دي دوی بل ځای ته تللي وي. بالکل محبوب صالح دا د ما ملګری ده، د سکول ملګری مې ده، هغه بالکل تللی ده، دوبۍ ته تللی ده. صحیح ده؟ د هغه بعد دا دوه خو نور نه پیژنم څوک دي. دغه نیر دغه مثال ټول هغه ملګري راځي چې هغه د یوه جې ته ورلنډ وي او لا تا ته درلنډ وي. دا نیر جده دغه ملګري مثال نیر فیصل آباد دا یوه ځای ته ورلنډ دي، نیر پېښور. صحیح ده؟ دلته ټول راځي او کوم چې تا ته درلنډ دي بالکل د تاسو د کور خواته ستاسو دفتر خواته هغه دلته تاسو پیدا کولی سئ. مثال دا درې کوم چې دي دا درې سره زه پیژنم، درې سره ما ملګري دي. صحیح ده؟ د هغه بعد چې ځو موږ یو بل شی درښیم تاسو ته چې سی مور باندې تاسو کلیک وکئ او دلته لیکلي دي لایو ویډیوز. که تاسو غواړئ چې مثال د یو چا لایو ویډیو وګورو چې تاسو په لایو ویډیو کلیک کړئ دلته به د فیسبوک ټولې لایو ویډیو راوړی وي. صحیح ده؟ ټولې فیسبوک یعنې فیسبوک څوک خلک لایو دي، که هغه انګریز وي، که پښتون وي، که پنجابی وي، هر څوک به دلته تاسو ته رړی وي. صحیح ده؟ دا هم ښه شی و چې مثال د ما ډېر خوښ شوی ده او زه لایو ویډیو ګورم. بل دلته تاسو وینئ اوفرز به تاسو وینئ. صحیح ده؟ دلته تاسو اوفر درښیم چې اوفرز د څه لپاره ده. د اوفرز د دغه لپاره ده چې نن سبا په فیسبوک کې کوم هغه شیان دي چې هغه باندې سیل لګېدلی لا وړیا دي. صحیح ده؟ دلته تاسو وینئ دا ټول هغه شیان دي چې په هغو باندې سیل لګېدلی ده. 20% of gate fitting, mass gates, free delivery over 5 purchasing، دا ټول هغه شیان دي په کومو باندې چې هغه لګېدلی چې بولي سیل لګېدلی ده، خرڅېږي. دا مثال آنلاین خرڅېږي، په دغه باندې تاسو کلیک وکئ دغه شیان مثال خرڅېږي او په دغو باندې اوفر مطلب سیل دی، یعنې دوی مثال تا ته ډسکاونټ درکوي. صحیح ده؟ او دلته لیکلي کریټ نیو اوفر، دلته تاسو کلیک وکئ تاسو خپل اوفر چې کوم ده هغه هم تاسو دلته جوړولی سئ او خلک به تاسو اوفر وګوري، بیا چې خلک د تاسو اوفر خوښ سي د هغه بعد مثال دوی تا ته یا یې مثال متاشی راولېږي. صحیح ده؟ دا لیست معلومات هغه دي چې مثال ما په خپله خوښ سو او غوښتل مې چې له تاسو ملګرو سره یې شیر کړم. دلته موږ ځو خپل پروفایل ته او دلته یو شی تاسو درښکاروم ویو ایز. تاسو باید چې دغه مطلب څه شی دی. دغه مطلب دغه ده چې مثال دغه کوم اوس دغه ما پروفایل ده دا پبلیک ته، یعنې تاسو به ما پروفایل داسې ښکارېږي. آیا تاسو غواړئ چې په دغه کې څه چینجینګ راولئ؟
صحیح ده. داسې په مثال چې یو نوی سړی راسي د ما فیسبوک ته هغه ته به د ما پروفایل داسې ورښکارېږي. صحیح ده. اوس زه غواړم چې مثال دا لیک بدل کړمه نو په ایډیټ پروفایل به کلیک کړمه نو د هغه بعد په دغه ایډیټ پروفایل باندې به کلیک کړمه او دلته چې کوم شان دي هغه زه بدلولی شم. پروفایل پکچر، کور فوټو، بایو، ډیټیل ټول بدلولی شم، عکسونه بدلولی شم، لینک بدلولی شم. لینک مطلب مې دغه ده چې مثال دلته تاسو د خپل فیسبوک، واتساپ دا نور کوم لینکونه چې دي هغه ورکولی شئ. صحیح ده. دلته تاسو ټول شان بدلولی شئ که غواړئ چې بدل یې کړئ، نمبر هر شی تاسو دلته بدلولی شئ. صحیح ده. دا مې لږ څو معلومات اوس تاسو سره مې شریکول. د هغه بعد دلته بل خاص شی نشته، زه تاسو دروښیمه اکزیټ ویو مور باندې کلیک وکړئ او دلته که غواړئ چې مثال تاسو یو سړي ته هغه ورکوئ، خپل آی ډي ورکوئ نو هغه به تا آی ډي سرچ کوي. مثال زه غواړم چې تاسو زما آی ډي درکړم، زه به تاسو وایم چې ما آی ډي افضل خان ده. د هغه به تاسو فیسبوک کې لګایئ چې افضل خان، یو زه افضل خان خو نه یم، په زراو په لکاو افضل خان. تاسو په څرنګه د ما آی ډي غواړئ نو که غواړئ چې مثال هغه سړی د تا آی ډي زر پیدا کړي، کاپي لینک ټو پروفایل باندې به کلیک کړئ او دغه لینک چې کوم تاسو کاپي کړی دا به خپلې هغه ملګري ته ورولېږئ. هغه تاسو په فیسبوک په واتساپ ورلېږلی شئ، په خپل میسج کې لیږلی شئ، بل هر طریقه باندې درښولی شئ. دا د عام طریقه وه، دا به د ډېرو خلکو ته معلومه وي خو چې په سلو کې یو نفر د ما یو شی زده کړي، د ما یو کار وکړي، زه په هغه باندې خوشحاله کېږم. که مې ویډیو ښه ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. تاسو ټیکنیکل افضل یوټیوب چینل، زه یم افضل خان. د الله په امان.